السلام علیکم ویورز، زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ. نن به موږ ستاسو وړاندې زرده تیارو او دا زرده ډیره سپیشل ده ځکه چې د دې نوم دی دیګي زرده، یعنی هغه زرده چې کومه دیګ کې تیاریږي. نو دیګي زرده تیارولو دپاره مونږه یو نیم کپ وریجې راخیستې دي او بیا دې له مونږ جوش ورکړی دی. دا مونږ داسې پخې کړې، دا مونږ پوره پخه کړي دي. دې کې 80% 90% ولا خبره نشته، دا مکمل پخې وریجې دي او دې کې به اوس چې مونږ نور کوم شیزونه اچو هغه به مونږ تاسو ته وښیو. یو لوښي کې دلته مونږ تیل راواخیستل، نیمه پیاله تیل، او دې کې به اوس مونږ لونګ واچو، 4 دانې لونګ. یو پیاله دې کې مونږ اوس چینی واچو او تقریبا یو پیاله برابر گازرې. او دانې الایچي به موږ استعمالو، شین الایچي. که تاسو غواړئ نو دې کې تاسو دارچیني یو ټوټه هم اچولی شئ. نیمه پیالې به دې کې موږ چکه واچو، چکه به مکس کوو نه. اوس به مونږ دې کې دا چې کومې وریجې مونږ پخې کړې دي دا به دې کې واچو. او لږ ساعت له به دې باندې مونږ سر کېږدو، بند به یې کړو. وریجې مونږ مکس کړې او اوس به مونږ دې کې دا ریزن واچو. لږ ساعت له به یې نورې پخې کړو چې دې کې څومره د مویسچر دی، اوبه دي پکې، دا ختم شي. نو زرده زموږ تیاره ده. اوس به موږ دې کې یو څو قطرې ارکې ګلاب واچو، نټس او ډرای فروټ واچو. دلته موږ کاجو راخیستې دي، کوپره ده، بادام دي او یو څو کجورې. فلیم به آف کړو، بس دا به مونږ یو څو منټه دم باندې کېږدو او دا بیا تیاره. نو اوس به مونږ زرده ډش آوټ کړو. نو تاسو وکتل چې دیګي زرده جوړول څومره اسان وي او دې کې مونږ هیڅ فوډ کلر هم نه دی استعمال کړی. نو زه هیله کوم چې تاسو به یقینا زما نننۍ د دیګي زردې دا ریسیپي خوښه شوې وي. نو که ستاسو خوښه شوې وي بیا زموږ ویډیو له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.